د قوشتېپې کانال په اړه تازه مهم معلومات خپاره شوي. د نوموړي کانال چارې تر کومه رسیدلي دي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د قوشتېپې کانال د افغانستان له سترو ملي پروژو څخه شمیرل کیږي. هغه پروژه چې د هیواد د ځان بسیاینې، اقتصادي ودې او دوامداره پرمختګ لپاره د یوې قوي ارادې نښه بلل کیږي. دا کانال د اوبو د سرچینو د علمي او منظم مدیریت، د شاړو ځمکو د بیا زرغونولو او د کرنې د پراختیا په موخه طرحه او عملي شوی دی. د معلوماتو له مخې د قوشتېپې کانال په بشپړېدو سره به زرګونه هکټاره شاړه ځمکه حاصلخیزه شي چې دا به د کرنیزو تولیداتو د کچې په لوړېدو کې مهم رول ولوبوي. د کرنې د پراختیا له لارې به نه یوازې د خوړو خوندیتوب پیاوړی شي، بلکې د بزګرانو اقتصادي وضعیت به هم ښه شي او د وارداتو پر اړتیا به فشار راکم شي. کارپوهان وایي دا پروژه د ملي اقتصاد لپاره هم بنسټیز ارزښت لري، ځکه د کرنیزو تولیداتو زیاتوالی د کورني بازار پیاوړتیا، د صادراتو د ظرفیت لوړولو او د اقتصادي بنسټونو د ټینګښت لامل ګرځي. سربیره پر دې د قوشتېپې کانال د جوړېدو چارې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابروي چې دا خپله د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې مهم اغیز لري. قوشتېپې کانال د هیواد د شمالي سیمو د پرمختګ لپاره یو محرک ځواک بلل کیږي. هغه پروژه چې د اوبو، ځمکې او بشري سرچینو ترمنځ متوازنه اړیکه رامنځته کوي. د دې کانال عملي کېدل ښیي چې د افغانستان د اوږدمهاله پرمختګ لپاره بنسټیزو او زیربنایي پروژو ته پاملرنه روانه ده. په ټوله کې د قوشتېپې کانال د یو ستر ملي سمبول په توګه د اقتصادي ودې، کرنیز پرمختګ او د خلکو د ژوند د ښه والي پر لور یو مهم ګام ګڼل کیږي. هغه ګام چې د هیواد د سوکاله راتلونکي لپاره حیاتي ارزښت لري. درنو لیدونکو له مالتیا